د سولې پیغام راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول درانه اورېدونکي به روغ جوړ یاست او د سولې پیغام راډیو خپرونې به اورئ. همداسې به د ګردي میز خپرونه پیل شوه. د نن په موضوع د نن په خپرونه کې د وخت په مدیریت باندې، د وخت په سپما باندې، د وخت په دقیق استعمال باندې، په مصرف باندې خبرې اترې کوو. وخت زموږ د ژوند له هغو ارزښتناکو نعمتونو څخه دی چې یو ځل تیر شي بیرته نه راګرځي. هر څوک په ورځ کې 24 ساعته لري، خو توپیر دا دی چې څوک یې په سمه توګه کاروي او څوک یې بې ځایه تیروي. د وخت مدیریت یا د وخت سم تنظیم دا معنا لري چې موږ خپل کارونه، هدفونه او مسؤلیتونه د یوې منظمې طرحې له مخکې یوسو، څو هم بریالي شو او هم ذهني سکون ولرو. په نننۍ بوخته نړۍ کې د وخت سم استعمال د زده کوونکو، کارکوونکو، مشرانو او حتی د کورنیو لپاره یو مهم مهارت ګڼل کیږي. په دې ګردي میز کې به د وخت د ارزښت، د وخت د سم مدیریت د طریقو او د هغو خنډونو په اړه خبرې وکړو چې زموږ وخت ضایع کوي. یو ځل بیا مو سلام ومنئ. زه سجاد شاه یم. په ګردي میز خپرونه کې نن راسره زموږ ګران ملګری او مشر ملګری مددګل علي خیل صاحب دی او د دې ترڅنګ ټولنیز فعال او د وخت دقیق مصرفونکی جلیل جلالی راسره دی. نو تاسې دواړو ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. پخیر راغلی، ستړي مه شئ. مننه. ډیره مننه. جلالی صاحب، اول به تاسو ته در وګرځو. د ځوانۍ څومره وخت تیر شوی، یعنې څومره پسرلي دې تیر کړي دي، دا هم راته ووایه چې د وخت مدیریت یا وخت ته په کوم نظر ګورئ، وخت څه معنا اورېدونکو ته ور وپېژنه. مننه. په لومړي سر کې د سولې پیغام راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې دوی به ټول روغ او جوړ وي او د وخت په ارزښت به پوهه وي. واقعا دغسې پروګرامونه یا دغسې خپرونې په ټولنه کې ډېرې مفیدې او ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. سجاده ګله، شخصا زما خو تقریبا د ژوند تقریبا کم زیات 28-29 پسرلي تیر شوي دي، زیات وخت دی او هغه خبره چې معلومه نه ده چې څومره وخت به پاتې وي. دا چې څه ډول په کار وه، څه ډول ټولنه ډېر زیات تاثیر لري، هغه شان موږ د خپل وخت څخه استفاده نه ده کړې، ګټه مو نه ده کړې. خو په هر صورت یو څه چې ترې مطمئن یو هغه دا چې کمې زیاتې زده کړې مو پکې کړې دي. د دې ترڅنګ د خلکو سره شناخت او تاسو په شان پوهه او قدرمن خلک مو پېژندلي دي. دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه دی. وخت سجاده ګله، اصلا خلک وایي چې وخت سره زر دی. نه، زه وایم چې د سرو زرو څخه هم ارزښتمن دی، ځکه سره زر یو انسان کولی شي چې لاسته راوړي، اما کوم وخت چې له ده څخه ضایع شو، وخت چې ترېنه تېر شو، هغه وخت دی بیرته لاسته نشي راوړلی. او همداشان وخت اسلام له نظره هم ډېر یو لوړ ارزښت لري، ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې یو صورت والعصر ان الانسان لفی خسر دغه یو صورت نازل کړی دی. الله تعالی په خپله په قرآن کې وخت باندې قسم خوري، په وخت او زمان باندې قسم خوري. نو له دې څخه څرګندېږي چې وخت ډېر ارزښتمن څیز دی او وخت قدر، احترام او درناوی باید وشي، یو ښه منیجمنټ شي. نو وخت اورېدونکو ته څه ډول ور معرفي کوئ، یعنې څه ډول یې ور پېژنئ چې دوی خپل وخت څه ډول مدیریت کړي؟ تا په نظر د وخت د مدیریت خبره چې کېږي، یعنې دا په څه معنا؟ وخت د ژوند په معنا دی. که موږ ووایو چې وخت یو د چا وخت، چې هر چا وخت دی، دغه یوه ثانیه چې هم وړي. یو شاعر هم داسې څه شعر ویلی و او مفهوم یې دا و چې دغه دیوال ستنې ټک ټک سره چې دی، دا د ژوند، دا داسې مه ګڼه، دا داسې وګڼه چې د تا د ژوند کمېدا ده. نو دا وخت د ژوند په معنا دی. که موږ ووایو چې موږ که چېرته د خپل وخت څخه سالمه استفاده وکړه، ګټه مو ترې وکړه، راتلونکي نسل ته مو یو څه ترېنه حاصل کړل، هغوی ژوند به یو څه سوده وي، یو ښه لاره مو ورته انتخاب کړه، د خپل ارزښتمن وخت په اساس مو د خپلو بچیانو لپاره، د خپلې کورنۍ لپاره یا د ټولنې د نورو غړو لپاره یو ښه مسیر پیدا کو، نو دا به موږ د وخت څخه یوه ښه استفاده کړې وي. اما که چېرته داسې وي چې موږ له وخت څخه استفاده ونه کړه، دا په دې معنا چې زموږ راتلونکی نسل به هم همدغه شان په تیارو او په مشکلاتو کې ښکېل وي. وخت د بریا کلي دی، د بریا کنجي ورته ویلی شو، ځکه که چېرته
مونږ د وخت ارزښت وکړو، خپل وخت مو په صحیح معنا باندې منیجمنټ کو، په صحیح معنا باندې مو مدیریت د وخت وکړو، نو دا په دې معنا چې مونږ بریا ته رسیدلی شو. او هیڅ امکان نه لري چې یو څوک د وخت په سمه معنا مدیریت کړي او هغه د بریا ته ونه رسیږي. هر هغه څوک چې بریا ته نه دی رسیدلی، هغه له وخت سره زیاتی کړی دی، وخت یو په صحیح معنا مقصد د مدیریت کړی نه دی، یا یې له وخت څخه سمه استفاده نه ده. یعنی یو څوک چې بریا ته نه دی رسیدلی یا دوامدار په هڅو کې دي، تاسو هغو خلکو ته ناکام خلک وایئ. د وخت داسې په دی لنګانه ده نه؟ خبره اصلا داسې دی چې ناکام ناهیلي دا هیڅ وخت نه دی په کار. اوس هم وخت شته. هغه څوک که چېرته دا فکر کوي چې زه ناکام شوی یم په ژوند کې یا ما پرمختګ دغه نه دی کړی، همدا اوس همدغه شیبه یې وخت دی چې باید دی بیا پیل وکړي او هیڅ تللی راغلی نه دی. دا په دې معنا نه دی چې تا نه دومره وخت تېر شوی دی او ته اوس دا نشي کولی. نه، هیڅ وخت دغه خبره باید یو څوک ونه کړي. یو ځوان، یو انسان چې هغه الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، دی باید منفي فکر ونه لري، که په هر عمر کې وي. همدغه وخت دی چې باید سړی ترنه استفاده وکړي. ناکام زه ورته نه وایم، اما د وخت اسراف یې کړی دی. وخت سره چې یو څوک دی یو چا بار بار هڅې کړې وي مګر بیا یې کامیابي نه وي ترلاسه کړې په ژوند کې لازلې. مثلا دغه یو عالم چې دی برق اختراع کړی دی، هغه ډېره مشهوره خبره هم ده چې څو ځلې د دغه بېلابېل کشفیات یې وکړ، اختراعات یې وکړل، مګر برق ته نه توانېدو چې دغه 9 ځلې دی په دې نورو لارو باندې ونه توانېدو، بریالی نه شو. دی په خپله وایي چې دا د ناکامۍ لارې نه وي، دا 9 وي. ما هغه لارې کشف کړې چې دنه برق لاس ته نه راتلو. نو دغه رقم ته که اوس یو داسې ځوان ناهیلی وي زموږ برنامه اوري، آیا داسې ورته ویلی شو چې ته مثلا وخت په درست ډول نه دی کارولی؟ نه، دا اصلا خبره داسې دی، د تجربه وکړه، دته تجربه وشوه. دغه تجربه چې هم دی دغه د علم اساس دی او دی په دې باندې پوهه شو چې زه د دغې لارې څخه یا د کوم وخت مې چې په دې لاره باندې مصرف کو، له دې څخه زه نه یم کامیاب شوی، باید په دې لاره باندې بیا زه لاړ نه شم. دغه وخت مې چې په کوم په دغو شیانو باندې تېر کړی دی یا مې په دې ډول دغه مدیریت کړی دی، له دغې لارې نه، له دغې زاویې نه باید زه له بلې زاویې څخه لاړ شم. دته هغه د بریا لارې معلومیږي. دا هیڅکله هم ناکام شوی نه دی او په کار دا دی اصلا کې د نورې هم خپله د کامیابۍ لاره او دا خپله د کامیابۍ داسې لارې وپلټلی شوې، داسې تجربې حاصلې کړې چې په هغه باندې دی کامیابۍ ته نه شو رسېدلی. یعنې که بل څوک بل ځل راځي په دې لارو باندې تګ کوي، دی به په هغه لاره بیا نه ځي. د کومه لاره چې سیده د کامیابۍ ته تللې ده هماغه لاره به تعقیبوي. بالکل، واقعیت همدغه شی. مثلا ته یو بریالی کس، یو څوک راځي ستا ژوند مطالعه کوي، نو ته مجبور یې هغه مهمې لارې ورته وښایې چې ته پرې تللی یې، نه هغه ګړنګونه. هغه یو بیت هم دی چې دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی، ډېر لوېدلی پاڅېدلی دی په لار کې. نو انسان چې یو هدف ته رسېږي او مقام ته رسېږي، هغه په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره، له ډېرو لوړو ژورو سره مخامخ کېږي. واقعیت تاسې ډېر پرې ښه وغږېدئ او ډېر ښه مو تشریح کړ. خپله د وخت مدیریت باندې څومره برلاسه یې، وخت یې څومره کنټرول کړی دی او څومره د مثلا له ضایعاتو څخه بچ کړی دی؟ اصلا خبره داسې دی چې ځینې مسایل داسې وي چې هغه سړی نشي کولی چې په خپل ژوند کې یا یې رسنیز کړي او یا هم یو چا سره یې شریک کړي د خپل ژوند، شخصي ژوند په اړه، چې مثلا څومره مې په خپل وخت باندې په دغه ځای کې مثبت فکر کړی دی یا مې په مثبته توګه مصرف کړی دی یا مې په دغه ځای کې مقصد رانه خطا شوی دی. ډېر داسې مسایل وي چې په هغې باندې سړی رڼا نشي اچولی. اما زه په خپله چې څومره هم پوهېږم، ما ته چې خپل ځان څومره معلومات شوی دی، ما خپل وخت تر ډېره حده ښه مدیریت کړی دی او تر ډېره حده مقصد ښه تللی یم او داسې معلومات راته کېږي چې یعنې په کار دا دی چې نور هم دغه کومه لاره باندې یا چې شی زه کوم، دا کوم وخت چې زه ځینو مسایلو ته ورکوم یا د ځینو خلکو ته ورکوم، چېرته څه ځم، چېرته کینم، پاڅېږم، په کار دا دی چې دغه زه نور هم همداسې جاري وساتم. نو خپله شخصا الحمدلله د خپل ژوند څخه یا د کوم څه مې چې تېر شوي دي یا کوم ځای ته چې رسېدلی یم یا کوم سټیج ته چې رسېدلی یم، دا بس د خپل د وخت نه یو څه اندازه مطمئن یم. ډېره مننه جلالي صاحب. بیا به هم تاسو ته راګرځو، خبرې به کوو. الخیل صاحب تاسو ته به در وګرځو. جلالي صاحب موضوع پیل کې ښه تشریح کړه، ډېر وخت مو هم ورکړ. تاسې د وخت مدیریت ته، د وخت دقیق استعمال ته یا مصرف ته په څه نظر ګورئ او ستاسې له نظره په ساده الفاظو کې وخت څه معنا؟ تر هر څه د مخه خو د سولې پیغام رادیو
مشرتابه او ټولو کارکوونکو ته سلامونه مینه او په همدې رنګ د سولې پیغام رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. دا چې جلالي صاحب ډېرې ښکلې په زړه پورې خبرې وکړې، نو خدای دې وکړي چې ما خبرې تکراري هم نشي. مهرباني د خپل نظر دا رقم نو چوالي وخت دا زما خپل نظر دی، ما چې څومره فکر کړی دی، لومړی چې دا ما په وخت باندې سرچ کړی چې وخت څومره یې موږ دپاره ګټور دی، څومره یې موږ دپاره مهم دی. نو که زه د هغې تشریح کوم چې د څومره ضرورت موږ ورته لرو، نو هغه به وخت زیات ونیسي. خو په لنډو ټکو به ووایم چې ما تقریبا په خپل ژوند کې چې 49 کاله عمر لرم، نو دغه کوم وخت چې دی او ما چې کوم مصروفیات دي، دغه وخت نو ما مصروفیات دومره زیات دي چې دا وخت راته کم دی. نو همدغه وخت که زه په صحیح مدیریت نه کړم، نو نور هم راته کمیږي او بعضې داسې کارونه دي چې هغه زه نشم کولی د وخت د کمښت د وجې نه. یعنې زه که په خپل ژوند کې ما یو داسې تقسیم اوقات جوړ کړی دی چې ساعت، نیم ساعت، 2 ساعته، 3 پاوه، یعنی وخت مدیریت کړی دی. مدیریت کړی مې دی، خو بیا هم اخري دې ته رسېدلی یم چې دا بعضې کارونو ته ما ته وخت کم شو، دا به څنګه کوم؟ په 24 ساعته وخت کې ما ته هغه موقع پیدا نه شوه. بیا ما داسې کړي دي چې هغه خبرې چای موږ په ګټه نه راځي، موږ ټولنې په ګټه نه راځي، یا موږ ته پیدا نه کوي، نفرتونه دي، کرکې دي، مشکل دي، نور دا موږ سوچه د خپل وخت نه ایستلي کارونه دي. هیڅ یعنې دې ته اوزګاري ګونه پکې او ما د خدای موږ دې کارونو ته اوزګاروي چې منفي پینټونه دي. نو مثبت ته یې دا وخت زه په اورېدونکو باندې غږ کوم چې ډېر کم دی. تاسو باور وکئ چې د جلالي صاحب خبره چې موږ تر دې ځایه که هر څومره را رسېدلي یو، خو چې را رسېدلي یو، دغه مغه خواري کړې، هغه وخت موږ بچت کړی دی چې هغه وخت سره موږ په کوزې پښتونخوا کې اوسېدو، نو د هغو خلکو سره ناسته موږ ته اړینه وه چې موږ د هغو نه یو څه زده کړو، مګر هم وخت خدای اجازه نه راکوله. موږ پسې هم کورنۍ وې، مشکلات و، ستونزې وې، خو بالخصوصا دا د وخت مدیریت مو په دا شکل وکړو چې هغه لږ وخت مو پیدا کړو چې د هغو خلکو سره په ټولنې کې مونږ ناسته وشوه، یو څه مو یاد کړل، د هغو نه مننه کوو، تر دې ځایه راورسولو. وخت خو ډېر قیمتي شی دی، باید هر څوک په ارزښت ځان وپوهوي. که ځان ونه پوهوي، په بخښنې سره یو بله خبره کوم، زه اکثره چې سوچ کوم، مونږ خلک چې څومره د پرمختګونو مخې نیولی کېږي، او زه به په دعوې سره ووایم چې دا د وخت سم نه مدیریت له وجې داسې کېږي. وخت یې نه دی درست ډول باندې بلکل و نه. ځکه دغه ځای کې یو وضاحت کوم، نن که دغلته یو کار دی، دا په تاوان تمامیږي، همدغه کار په بل هیواد کې په ګټې تمام دی. علت یې څه دی؟ علت یې همدغه د وخت نه مدیریت دی. د دې وخت ارمان په انسان باندې کله کېږي. تاسې شاعر هم یې، الخیل صاحب شعر هم لیکئ، شعر کې پراخه مطالعه هم لرئ، نو د یو شاعر په صفت په توګه تاسې باندې د وخت ارمان کوم وخت ډېر شوی؟ د وخت ارمان خو به محترمه زه دومره ووایم چې په هر صورت چې وایي چې تا سره د دوو خبرو وخت نه وي، ما سره کتاب خبرې وي، او بل ځای کې وایي چې وخت په سر مې د رقیب په شانې مه ودرېږه، لږ مې د یار سره په سوال او په ځواب پرېږده. نو دا نظام د وخت اړوند بیتونه دي چې دواړو بیتونو کې وخت ته اشاره شوې ده. د یو شاعر په توګه ته وخت په کوم نظر ګورې؟ او ما خو مخکې مې یادونه وکړه چې دغه 4 ساعته وخت که ښه مدیریت کړو، بیا هم موږ ته کمیږي بعضې هغه ته. خو موږ د وخت ارمان په هغه وخت کې کړی چې کله پوه شو چې اوس شاید که موږ سره لږ وخت وای، نو د موږ نه به ولس ته یا د ټولنې ته یا د خپل هیواد ته دومره یو څه پیدا رسېدلی وای چې به ډېره پیدا وای، خو افسوس که وخت وای د وخت کمبود نه وای. نو هغه وخت کې موږ د وخت ډېر ارمان کړی دی. ډېر عالي. نو خپل ژوند نه خپل دغه کوم وخت اوس چې مدیریت کړی دی، یو ځای ته پرې رسېدلی، خوشحاله یې؟ او بلکل په دې باندې خوشحاله یم، او د ټول نه زیات په هغه وخت باندې خوشحاله یم چې هغه 1.5 ساعت وخت ما د شپې خپلو بچیانو ته ورکړی دی. هغه درسونه چې دوی د ورځې په مکتب کې ووایي، زه دوباره هغو نه د شپې پوښتنه کوم
بیا زه ورته وایم او حتی د هر مضمون تشریح بیله بیله ورته کوم، نو د هغه وخت نه ډېر خوشحاله یم. یعنی همدغه وخت چې تا ورکړی دی دوی ته په سره زر تمامېږي یو وخت. بالکل. نو جلالي صاحب تاسې هم شعر لیکئ، هم په شعر کې مطالعه لرئ، هم پرې پوهېږئ، او د بغیر له دې چې په دې برخه کې پاتې شو، هغوی چې وخت غلط کاروي، مثلا بې ځایه مصرفوي، لوی لاملونه یې څه وي؟ ولې دغه سره زر وخت موږ چې ورته وایو یا قیمتي وخت چې ورته وایو، دوی په کوم اساس په کومو لاملونو بعضې کسان وخت سم نه مدیریت کوي، سمې نه کاروي؟ اصلي لامل یې څه وي؟ اصلي لامل د ټولنې بېروزګاري دی. په کومه ټولنه کې چې کله کاري فرصتونه نه وي خلک بېروزګاره وي، نو لوی لامل یې دغه کیدلی شي چې هغه خلک بیا خپل وخت چې دی ډېر یعنی اسراف ورسره کوي، وخت په صحیح معنا دوی نه استعمالوي، یعنی وخت څخه استفاده نشي کولی. وجه دا وي چې هغه کار نه لري، روزګار نه لري. دی داسې فکر کوي چې که زه کوم کار روزګار نه لرم یا مثلا کومه دولتي دنده نه لرم یا هم شخصي بزنس داسې غټ کاروبار نه لرم، نو بس دغه وخت د ما دپاره ارزښت نه. بالکل دا داسې نه ده. په کار دا دی د وخت د ښه مدیریت دپاره لومړنی شرط چې کوم دی هغه تقسیم اوقات دی. چې یو څوک که غواړي چې چېرته ښه وخت مدیریت کړي، له وخت څخه سمه استفاده وکړي، هغه ځوانان چې دوی خپل وخت په سمه معنا نه دی مدیریت کړی یا تر اوسه پورې دوی مثلا وایي چې ما له وخت څخه استفاده نه دی کړی، دوی د فارز ما پیغام دا دی چې تاسو اول تر ټولو اول باید د وخت د ښه مدیریت لپاره تاسو تقسیم اوقات جوړ کړئ. کله چې تاسو تقسیم اوقات جوړ کړو، بیا دغه تقسیم اوقات چې کوم دی تاسو عملي بڼه ورواغوندئ. ډېر خلک داسې شته دي تقسیم اوقات جوړ کړي اما بیا عملي بڼه نه ورواغوندي، بیا داسې وایي چې نه سبا نه به دا پیل کوم، بله ورځ به دا پیل وکړم. دغه د سبا ټکی که چېرته د چا د ذهن څخه ووتلو، همدا نن څخه یې پیل وکړو، نو زه په دې باوري یم چې هېڅ وخت به زموږ په ټولنه کې دغه د وخت بې ارزښتي هم نه وي، او بل دا چې موږ به یوه ډېره پرمختللې ټولنه ولرو. په دې کې شک نشته چې ستونزې مشکلات زموږ په ټولنه کې شته دي، وخت چې څه ډول په کار او په هغه اندازه نه دی مدیریت شوی. اما داسې هم نه ده چې یو څوک دې ناهیله واوسېږي یا موږ مثلا ټولې منفي خبرې وکړو، منفي اړخونو ته یې لاړ شو. نه، ډېر ځوانانو تعلیمونه کړي دي او ډېر ځوانان په دې برخه کې مقصد پرمختګ یې کړی دی، زده کړې کړي دي، پوهنتونونه یې لوستلي دي. دغه ټول دا 14 کاله یا 13 کاله چې د کومې زده کړې کړي دي، دا ټول وخت د ده قیمتي دی او دا وخت یې ښه تېر کړی دی او ښه یې مدیریت کړی دی. اما په کار دا دی چې د یو ځوان لپاره تر ټولو هغه څوک چې هغه ځوانان چې دوی ورځنی روزګار نه لري، هغه ځوانان چې دوی دندې نه لري، مصروفیتونه نه لري، دوی په کار دا دی چې اول د ځان لپاره تقسیم اوقات جوړ کړي، په همغه تقسیم اوقات دوی مخته لاړ شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې سهار وختي کله پاڅېږي، ورزش وکړي، له ورزش سره څنګ کې همدغسې ورځني چې کوم کار ژوند وي بېکاره یې خیر دی لاړ دي شي خپلې ځمکې خپلو پټیو کې د کار وکړي. دغه د خوست ډېرې پراخې ځمکې دي، ډېر پراخ ځایونه دي. زه په دې اطمیناني یم د خوست اکثریت خلک نورو خلکو ته دغه ځمکې ورکوي چې تاسې وګورئ دوی نه زیات دي. نو په کار دا دی چې یو ځوان په کور کې بېکاره وي، د دغو څخه دوی استفاده وکړي، د خپل وخت قیمتي کړي. نو ډېر فرصتونه شته دي، دا نه چې فرصتونه نشته. زموږ او تاسو په څنګ کې، زموږ او تاسو په ټولنه کې، په کور او کلي کې داسې فرصتونه شته دي که یو چا ور فکر شي نو د دوی وخت به لا قیمتي شي. نو که یو ځوان وي همداسې بس هغه غږ اوري، هغه په ځان کې تغییر راولي، ووایي هغه نه لاره ورکه وي چې زه مثلا پیل له څه وکړم د وخت مدیریت کې، نو ستا به د یو آګاه یو لوستي ځوان په توګه ده ته لومړنی نصیحت څه وي چې پیل له څه وکړم دغه د وخت په مدیریت کې، د وخت په کنټرول کې، په درست استعمال کې؟ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې لومړنی شرط د وخت ښه مدیریت تقسیم اوقات دی. باید د خپل ژوند مهالویش باید ځان دپاره جوړ کړي چې زه مهالویش کې لومړنی څه وي؟ لومړنی اصلا خبره دا ده شپه او ورځ باید سړی سره معلومه کړي چې زه شپې څه کوم او ورځې څه کوم. مثلا د شپې وختي زه باید څو بجې خوب کوم، د خوب ته باید زه تغییر ورکړم. ډېر ځوانان داسې شته دي چې شپې تر ناوخته پورې دوی ویښ پاتې وي او بیا همغه لامل کېږي چې سهار دوی ډېر ناوخته پاڅېږي له خوب څخه. کله چې سهار نیمه ورځ دوی نه تېر شوي، دا وخت ضایع شوی وي. په کار دا دی چې وختي څملي په خپل تقسیم اوقات کې یا مهالویش کې داسې یو هغه سیستم جوړ کړي چې د خوب ټایم معلوم وي. مثلا 9 بجې د ماښام ماسخوتن کېږي، دی باید ویده شوی وي.
همداسې وختي پاڅېدلی هغه چې کله پاڅېږي لمونځ وکړي او داسې وکړي همدغسې ورسره څنګ کې باید دی یو څه ورزش وکړي. ورزش ډېر مهم دی. د سهار وختي ورزش دومره مهم دی د یو ځوان لپاره چې اندازه نشته دی. کله چې دی ورزش کوي د خپله په فزیکي وجود باندې دی په ذهني لحاظ باندې دې ته آماده کېږي تر څو نور کارونه وکړي، ډېرو شیانو ته دی متوجه کېږي. همدغسې په ورځني روزګار کې یعنې ژوند کې دی که چېرته دوکاندار وي خپل دوکان ته ځي نو هغه وخت کې چې دی کله کوم لږ ډېر وخت پیدا کوي په کار دا دی چې دی مطالعه وکړي. د علم لپاره باید هېڅ وخت هم ناوخت نه دی. دا مهمه نه دی چې ته پوهنتون ته ځې یا ښوونځي ته ځې نه ځې، باید خپله شخصي مطالعه یو انسان وکړي. بیا اوس په اوسني وخت کې دغه سوشل میډیا څخه ډېر اکثریت ځوانان صحیح استفاده نه کوي. په کار دا دی چې ګوګل شته دی، ډېر سړی مطالعه کولی شي، د دغې لارې هم مطالعې ته لاسرسی پیدا کولی شي. ډېرې داسې اوس په اوسني وخت کې په اوسني عصر کې یعنې که یو څوک وغواړي چې د یو څه په اړه معلومات حاصل کړي، یو کاروبار په اړه، د خپل د وخت د مصروفیت چې زه د خپل وخت سره کوم مدیریت کومه، یعنې ډېرې اسانې طریقې شته دي که یو څوک رښتونې وغواړي. نو زما خپله دغه پیغام مخکې مې هم دا یادونه وکړله، اوس هم بیا وایم چې په کار دا دی، تر ټولو مهمه خبره دا دی چې که سبا ورځې ته تاسې کوم کار پرېږدئ که نه هغه همدا نن پیل کړئ. دغه تقسیم اوقات یا مهالویش چې تاسو سبا جوړوئ همدا نن یې جوړ کړئ. که بله ورځ ورباندې عمل کوئ همدا نن ورباندې عمل وکړئ. انشاءالله زه تاسو ته اطمینان درکوم. خیر تر یو وخته پورې یو ځوان لپاره هغه چې همداسې پاتې شوی وي په مهالویش یې ژوند نه وي تېر کړی، یو څه ورته ستونزمن وي، خو که چېرته دی یو څو ورځې په ځان باندې دغه تکلیف تېر کړي، مثلا 15-10 ورځې تر میاشته پورې، زه په دې اطمیناني یم او زه ده ته اطمینان ورکوم چې تا به آینده کې چې کوم څومره هم ژوند دې تېرېږي هغه به د یو مهالویش په اساس تېرېږي او ته به د وخت سره دغه مسلسل چې دغه ته همداسې جاري وساتې، ته به یو بریالی انسان به درنه جوړېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمنو اورېدونکو، د وخت مدیریت تر عنوان لاندې ګردی میز اورئ، په همدغه موضوع باندې خبرې اترې کوو د بحث له مېلمنو سره. جلیل جلالي په خپرونه کې را سره دی او مددګل علي خیل هم په خپرونه کې را سره دی. ډېر ښه بحث کوي او زما باور دا دی چې دا خپرونه به ستاسې لپاره هم په زړه پورې په دې وي چې په یوه ډېره مهمه موضوع باندې نن خبرې اترې کېږي. علي خیل صاحب، تاسو درګرځو. ټکنالوژي د نن سبا دور د ټکنالوژۍ دی او سمارټ فونونه ډېر دي، سوشل میډیا کارونه ډېره ده، کمپیوټر استعمال ډېر دی. هغه په ساده ژبه که ووایو چې زمانه ورو ورو ټچ زمانې په لور روانه ده. بغیر له ټکنالوژۍ هم وخت ګران دی چې تېر شي. نو دا په وخت باندې څه اغېز لرلی شي او څومره منفي اغېز بیا پرې کوي، مثبت اثرات او منفي اثرات؟ دا خو جلالي صاحب مخکې یو اشاره وکړه سوشل میډیا طرف ته. نو واقعا دا د ټکنالوژۍ دور هم دی، خو بدبختانه زموږ پښتنه ټولنه چې دی همدغه دواړه غشته موجودې دي پکې په وخت کې، هم زیان موجود دی هم ګټه. نو دا چې موږ د ټولنې بعضې خلک همدغه ټکنالوژي او همدغه سوشل میډیا همدغه وسایل دوی چې منفي استعمالوي، دا بالکل موږ په تاوان دی او دا د ټولنې په تاوان دی، دا د موږ فرهنګ کلتور د ژبې په تاوان دی. او خو که بیا یې مثبت استعمال کړي واقعا دا د موږ د ولس، موږ د خاورې او موږ د پرمختګونو په ګټه تمامیږي. دا نو زه وایم چې اغیزه که چېرته مثبت طرف ته موږ کار وکړو نو بیا خو ډېره ښه اغیزه کوي، بیا خو یې ګټه موږ ته را رسېږي. خو مګر هم بدبختانه چې منفي طرف ته استعمال زیات شي نو مسلسل تاوان یې موږ ته دی، موږ ټولنې ته دی. هغه تاوانونه به یې څه وي؟ مثلا لکه کوم غټ غټ تاوانونه یا داسې نقصانات چې مستقیما زموږ په ژوند باندې اغیزه لري؟ تاوانونه خو ډېر رقمونه لري، خو هغه توانونو ته به اشاره وکړو چې هغه زموږ په ټولنه کې ډېر زیات دي. اول خو چې موږ سوچ کوو دوی په دې باندې چې دوی آینده ور باندې ښه شي په هغې باندې دوی کار نه دی کړی، اما داسې یو فرهنګ کلتور چې د دې لارې نه یې راخلي هغه په خپله پښتنه ټولنه کې مروج کوي، نو دغه هم زموږ دپاره لوی زیان دی. او دویمه خبره دا ده چې دغلته
لکه څنګه چې نورو هیوادونو کې یو څه مصرفیږي، یو څه لاسته راوړل کیږي تینا، نو موږ په ټولنه کې یوازې مصرفیږي، لاسته څه نه راوړل کیږي تینا، دا هم د موږ تاوان تمامیږي. ځکه هر یو ځوان که موږ ووایو همدغه د سوشل میډیا لارې نه څومره مطلب دوی مصرفوي، خو لاس ته هېڅ شی هم نه ورته راځي، نو دا هم تاوان دی. نو په کار دی چې مثبت طرف ته دوی فکر وکړي، همدغه لارې باندې که دوی مثبت لاړل، باید ځوانان به په کورونو کې هم کاروبار ولري او یو څه پیدا به دوی ته ورسیږي. نو چې کله دوی ته پیدا ورسیږي نو ټولنه خامخا ورسره ښه کېږي. او بل زه به دومره ووایم چې دغه کوم شیان چې تا یاد کړل دا ټولې د علومو اکاډمۍ دي، که چېرته دوی سر ورښکاره کړو مثبت طرف ته، نو زمونږ افغاني ټولنه بالکل واقعا زه په دعوې سره ویلی شم چې اوس خو بعضې خلک وایي چې افغانان په جنګ کې ډېر تکړه دي، نه بیا به وایي چې واقعا په ټکنالوژۍ کې هم مهارت لري، ولې چې دا خو د علومو اکاډمي دی، که ګوګل دی او که داسې نور هغه دي، نو دا ټول د علومو اکاډمي ځکه چې هلته شته. جلالي صاحب یادونه وکړه، نو هر څه شته، خو دا چې موږ مثبت طرف ته نه ځو، منفي طرف ته ځو، نو دا خو ما فکر بل چا ګناه نه ده، دا ګناه مو خپله دی، نقصان یې مونږ ته دی. مننه علیخیل صاحب. جلالي صاحب که کوم څه پاتې وي او تاسې په اخر کې پرې ور اضافه کوئ مهرباني. بالکل، زه د ټکنالوژۍ او د ټولنیزو رسنیو باندې یو غواړم چې داسې لنډ بحث وکړم. دا چې زمونږ له ټولنیزو رسنیو څخه مثبته ګټه نشته دی او ټول ګټې خو یو ځلې پرېږده، بدبختي دا دی چې دغه ټکنالوژۍ څخه دغه مونږ په ستونزو او په مشکلاتو کې ښکېل شوي یو. زه ګورم ډېر ځوانان دغه ټیک ټاک او ځینو مسایلو داسې حد ته رسولی دي چې هغه یې په بدیو باندې سره اړولی دي، ډېر ستونزې مشکلات یې ایجاد کړي دي. دغه ټوله وجه ټول دغه څه چې کېږي دغه د نه مسلکیتوب وجه دی. کله چې یو څوک د ټولنیزو رسنیو سره په مسلکي ډول باندې پر مخ لاړ نشي، د دغه سره دوی فکر ونه کړي، مثلا عام خلک داسې ځوانان شته دي اوس خو دغه موبایل سمارټ موبایلونه هر چا پیدا کړي دي، هغه دومره زده کړې نه وي کړې. حد اقل په کار دا وه که چېرته موږ یوه پرمختللې ټولنه غواړو چې یو پلار یا ورور هېڅکله هغه ځوان ته چې هغه 12 ټولګي څخه نه وي فارغ شوی، ده باید داسې موبایل په لاس ورنه کړي، ځکه هغه ترېنه سمه استفاده نشي کولی. هغه ته دا معلومه نه دی چې دغه کومه شیان چې دي دا د څه شي دپاره باید استعمال شي. دغه نه زه څه ګټه کولی شم؟ زمونږ افغانان په سلو کې زه دغه په ډاډ سره ویلی شم چې 15 سلنه خلک به هم دغه د ټکنالوژۍ او د دغو ټولنیزو رسنیو څخه ګټه نه کوي. دغه 15 سلنه خلک چې دي دغه ټول ورسره په ځای د دې چې په تاوان کې دي یا په نقصان کې دي، انټرنیټ په افغانستان کې څومره په لوړه بیه دی، ورسره څنګ کې دوی ډېر ستونزې مشکلات ورته ایجاد کړي دي. دغه وجه دا دی چې دی مسلکي نه دي. که چېرته مسلکي وای، دوی په دې مسلک باندې په دې ټولنیزو رسنیو او په دې ټکنالوژۍ باندې پوهېدلی، زه بالکل په ډاډ سره ویلی شم چې دوی به ترېنه هر یوه ګټه کوله، استفاده به یې ترېنه کوله. ډېره مننه جلالي صاحب او علیخیل صاحب چې خپرونې ته راغلی او خپرونه کې مو برخه واخیسته او په ډېره مهمه موضوع مو خبرې وکړې. ډېره مننه. کور دې ودان خیر اوسي. تاسو نه مننه کوو چې موږ راوغوښتو تر دې ځایه. کور مو ودان. خوشحاله اوسئ. قدرمنو اورېدونکو، د وخت مدیریت پر موضوع باندې ګرده میز و چې راسره مو اورېدلو. د بحث میلمنو پرې ډېرې جالبې په زړه پورې او موثرې خبرې اترې وکړې. وخت سره زر دی، د وخت ضایع کول موږ په آینده کې له ډېرو غټو نقصانونو سره مخ کوي. نو سر له نن هغه کسان چې د وخت مدیریت په برخه کې ګنګس دي نشي کولی دا بحث دې واوري او په درست ډول دی د دغه بحث هغه لارښوونې چې د میز میلمنو وکړې عملي کړي. تر بل ګردي میز ما سجاد شاه ته اجازه راکړئ. تاسې چې هر چیرې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ. د سولې پیغام راډیو نورې خپرونې هم در سره تعقیب کړئ. الله مو مل شه.